په سپین بولدک جګړه کې څومره افغانان او څومره پاکستاني عسکر وژل شوي یا ټپي شوي دي پوره جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. طالب چارواکي چمن دروازه کې پاکستاني ځواکونو 3 افغانان ټپیان کړي دي. په کندهار کې له پاکستان سره د سپین بولدک چمن دروازه. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستاني پولیسو ځواکونو په ډزو کې د 3 افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ پرون چهارشنبه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ټپیانو کې یو سپین ږیری او 2 ماشومان شامل دي. تر اوسه د ډزو انګیزه معلومه نه ده، خو د قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخ پرانیستې ده. بل لور ته د ازادي راډیو خبریال وایي د چمن د هغې غاړې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیسو په ډزو کې 2 تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیري په ګډون 2 تنه ټپیان دي. دا چې د پرونۍ پیښې پر مهال د طالبانو پولیسو رښتیا هم ډزې کړي او کنه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره میاشت په تورخم بندر کې د طالبانو او پاکستاني لورو د ډزو د تبادلې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لاره بنده وه چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونې په وینا سوداګرو ته یې $3 میلیونه زیان واړاوه.